ډېر ملګري زما څخه دا پوښتنه کوي چې موږ خپل د دکان، خپل د کلي، خپل د کور، خپل د علاقې اډرس په ګوګل کې څنګه ورکړو. مثال زما دا یا دکان دی یا دا کور دی یا دا زما ځای دی، زه دا غواړم چې په ګوګل کې هغه راسي چې څوک یې سرچ کړي ډایرکټ زموږ ځای چې دی یا زموږ دکان یا زموږ کور یا زموږ علاقه چې دا هغه ورته معلومه سي. مثال تاسو نوی دکان خلاص کړی دی، نوی اپیس مې خلاص کړی دی، نوی ځای مې خلاص کړی دی، تاسو غواړئ چې د هغه اډرس په ګوګل کې ورکړئ. نو دا ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. په ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې تاسو هر رقم اډرس چې دی هغه په ګوګل کې څنګه ورکولی سي چې بیا هغه آنلاین سرچ شي ډایرکټ ستاسو ځای چې دی هغه راځي په ګوګل کې او تاسو خپل ځای چې دی معلومداره کړئ. مثال تاسو یو دکان خلاص کړی دی، یو هوټل مې خلاص کړی دی، یو بل کار مې خلاص کړی دی، نو تاسو غواړئ چې د هغه اډرس چې دی ډایرکټ په ګوګل کې دا میپ چې دی په دا کې ایډ کړي. نو راځئ ملګرو زه تاسو ته په ویډیو کې دروښیم چې تاسو څنګه کولی سئ. دا ویډیو لازمي د ملګرو سره شیر کړئ او سره لایک یې کړئ. که کوم پوښتنه لرئ نو لاندې په کمنټ کې لیکلی سئ. دوستان دلته تاسو د ټولو د مخ به تاسو راسئ ګوګل کروم ته. چې کله دلته رالاست دلته به تاسو یو شی سرچ کړئ هغه میپ خو تاسو پیژنئ دوستانو چې نقشې ته وایي، چې کومه نقشه ده هغې ته وایي میپ. دا میپ چې سرچ کړئ نو بیا به دلته دا ګوګل میپ به تاسو ته راسي، دا به خلاص کړئ. دلته تاسو وینئ دوستانو دلته میپ خلاص، دلته به تاسو خپله علاقه سرچ کړئ اوله واره. زه مثال غواړم زه زما علاقه چې ده هغه پشین ده، تاسو وینئ دوستانو زه پشین کې ایډ کومه، ما دا دې ایډ کړه. زه غواړم دوستانو چې اوس دا پشین دا دې خلاص، اوس زه غواړم چې په دا کې زه خپل کور، خپل دکان، خپل اپیس راولم او د هغه پر سر باندې زه دا نښان ورکړم چې زما دا ځای دی. مثال زه تاسو ته دا ځای درښیم دوستان، تاسو وینئ مثال دا زما اډرس دی، زما دکان دی. مثال تاسو وینئ دوستانو دا ځای زما دکان دی، دا ما پر دا ځای ګوته کښېږدوئ، دا ګوته به داسې پر کښېږدوئ، پر هغه ځای پر ونیسئ، تر هغه ساعته چې دا سور ټکی راغلی چې دا سور ټکی راسي نو تاسو به سایډ ته راسئ، دا لیبر ته تاسو وینئ دوستانو دا به کلیک کړئ. دلته به تاسو د خپل د ځای نوم ورکړئ چې هر نوم تاسو ورکوئ دوستانو. چې نوم تاسو وینئ دوستانو زه ورکوم ډیلي پښتو. تاسو وینئ دوستانو زه ډیلي پښتو ورکوم. تاسو وینئ ما ډیلي پښتو ورکړئ، د هغه بعد لوړ چې دلته لاندې چې دا ډیلي پښتو سیو راځي، تاسو وینئ دوستانو پر دا ځای به کلیک کړئ. که تاسو پر دا ځای کلیک کړئ ډایرکټ تاسو وینئ دوستانو ستاسو نقشه چې ده اوس په دا ځای کې ایډ شوله، چې کله هم تاسو دلته یو سایډ ته ځئ دلته تاسو وینئ دوستانو دا ده ډیلي پښتو باندې هغه ځای چې دی ایډ شو. نو دا تاسو په خپل اپیس، خپل دکان، خپل کلی، خپل کور ډایرکټ په ګوګل کې په دا طریقه باندې ایډ کولی سئ چې بیا هر چاته معلومیږي او تاسو دا خپل علاقه چې ده دا لازمي په ګوګل کې ایډ کړئ چې ترقي وسي. نو دوستانو که ویډیو خوښ شوي لازمي د ملګرو سره شیر کړئ. در بلې ویډیو پر د خدای په امان.